په افغانستان کې د دکاندارانو پر وړاندې د اسلامي امارت د واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت خطرناک عملیات پیل شوي. د نوموړي واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت سرتیرو د کندهار ښار ګڼ دکانداران ولې او د څه له وجې نیولي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د طالبانو امر بالمعروف د کندهار د 9مې ناحیې اړوند د برېښنا کوټ پر لویه لار د یارانه مارکیټ 15 دکانداران د ګیرو کمولو پر سر له سهاره تر مازدیګره بندیان کړل. ځایي هټیوالو ته امر شوی چې پر تور حجاب لرونکو ښځو باندې به سودا نه پلوري، ښځینه جامې به نه ګنډي او ګیرې به پرېږدي. چې وړمه ورځ د یوې چاپې پر مهال یا دکانداران ونیول شول او حوزې ته یوړل شول. د نیول شوو هټیوالو په ډله کې یو یې زاویې رسنۍ ته وایي د امر بالمعروف غړو ورسره ډیر سپکونکی چلند کړی دی او د سزا په توګه یې پر هغوی سرونه خریلي دي. د امر بالمعروف غړي ډیر محتسب او سپک خلک دي. موږ ته یې ویل تاسو چې ګیرې کلوئ او دا ښوی مخونه مو وي نو بیا درته ښځې ګوري. موږ یې لومړی په تشنابونو کې بندیان کړو، بیا یې د امر بالمعروف ریاست ته بوتلو او له هغه ځایه یې حوزې ته وسپارلو چې دلیل به دې ورسره وایه، په سوکانو، لغتو او لینونو به یې وهلو. دغه بندي د خپلو سترګو لیدلی حال وایي. په یو دکاندار پسې میرمن او مور یې حوزې ته راغلل، خو د طالبانو د قراول جنګیالي ورپسې ټوپک پورته کړ. ښځه یې ورته وګواښله او هغې ته یې وویل تا له یو فاسق سره نکاح کړې، ستا به حیثیت څه وي؟ دغسې میړونه له تاسو فاحشې جوړوي. د یاد مارکیټ دکانداران وایي امر بالمعروف د کندهار ښځو ته امر کړی چې ټول باید چادري واغوندي او دکاندارانو ته اجازه نشته چې په تور حجاب لرونکو ښځو باندې سودا وپلوري. تور حجاب دوی بې حجابي او د پردي فرهنګ بوجۍ ته ورته چادري خپل اصلي فرهنګ بولي. د طالبانو د امر بالمعروف غړو د کندهار ښار په 3مه ناحیه کې د نوي خوشحال مارکیټ د ښځینه کالیو جوړولو د خیاطۍ دکانونه بند کړل. ځینو هټیوالو زاویې رسنۍ ته ویلي چې طالبانو د دې ځای فیشن هټیو ته هم خبر ورکړی چې د ځان لپاره د بل کار غم وخوري او په راتلونکو څو ورځو کې به پر فیشن هټیو هم بندیز ولګیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.